السلام علیکم قدرمن جنرسبان یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. خوښ او خوشحاله یم چې نن هغه پروسې ته چې دی رسېدلي یو، کوم لپاره چې مو ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیاتو پړاوونو څخه راتېر شو او نن چې دی مونږه د سند لپاره هغه فاینل ډسچارج کوم چې ډېر د اهمیتونو وړ دی چې دغه ډسچارج په اهمیت باندې مونږه په تېرو ویډیوګانو کې چې دی په لومړۍ ویډیوګانو کې په ډېر تفصیل سره غږېدلي، بیا نه غواړو چې دوباره په هغه باندې خبرې وکړو. نو مونږ چې دی د جی ایس پروګرام کې مو نور کارونه را خلاص کړو، راځو ډبلیو ایم ایس هیک ایچ ایم ایس پروګرام ته. هیک ایچ ایم ایس 3.5 دغه به چې تاسو انسټال کړئ. که چیرې تاسو دغه پروګرام کې کار نه کوئ نو کولی شئ چې په ایکسل باندې هم هغه ډسچارج پیدا کړئ. دومره مسله نه ده. راځو مونږ هلته په لومړي قدم کې ټولز ته راځو. په ټولز کې چې دی زه راځم پروګرام سیټینګ ته. پروګرام سیټینګ کې چې دی بیسن مپ دی، دا مپ کې کار کوي کله چې مونږ غواړو د جی ایس څخه شي فایل چې دی هلته را انتقال کړو. خو اوس د دې نه مونږ تېرېږو، مونږ هغه فایلونه نه را انتقالوو. هلته یونټ ورته چې دی میټریک ورته وایم چې همدغه میټریک صحیح دی او هایدرولوجي ده. پسې راتېر شو دلته ورته کرف چې دی اس سی ایس کرف نمبر ورته معرفي کوم او سب بیسینګ ټرانسفارم کې چې دی دې کې ورته اس سی ایس یونټ معرفي کوم او ریچ ریټرنینګ کې دی دې کې ورته مسکنګن چې دا ورته اخلو یا ورته مسکنګم کنج دا دواړه چې د دې په تفکیک باندې وروسته بیا کار کوم. راځو سب بیسین پریسیپیټیشن ته دا د اس سی ایس ټورن چې دا ورته انتخاب وکړو. که دا سیټینګ تاسو ونه کړئ دا وروسته بیا هم کولی شئ چې هر پروسه راځي په خپل وخت سره هماغه اعتباره تاسو کولی شئ چې دغه سیټینګ برابر کړئ. نو زه اوس راځم پروجیکټ ته نوم ورکوم. فرض مثال شپوله د موږ همدغې پول لپاره چې کار کوي دلته ورته زه یو ساحه چې د معرفي کوم چې دغه ځای کې زما دا فایل باید ثبت شي. راځم ډي ډرایو ته. په ډي ډرایو کې چې دی جی ایس فولډر ته او دلته به چې دی ا ته راشم او ډبلیو ایم ایس دلته به زه یو فولډر به ورته کمانوي د پروجیکټ په نوم باندې. دا به سلیکټ چې همدغلته ماته دا ثبت خدمې لپاره چې دی پروجیکټ ساحه چې دی برابره شوله. اوس راځم زه په لومړي قدم کې هلته یو بیسین چې دی را اډ کوم. نیو بیسین 1 ورته نوم ورکوم. همدا صحیح دی. راځم دې نه وروسته بیسین ته. په بیسین کې چې دی مونږه یونټ چې دی ورته همدا معرفي کړه چې میټریک دی. زه اوس دې کې سب بیسین چې دی مونږ را اډ کړو ځکه دا عمومي یو بیسین شو. بیسین چې دی ډېر پراخه ساحې چې دی لکه د کابل بیسین، هلمند بیسین، پراخه ساحې چې دی په پوښښ لاندې اخلي. زه دې سب بیسین را اډ کوم. راځم دغه سب بیسین دی دغه ریچ یا د ریور دی هغه کنیکشن یې کوم چې زمونږ د بیسین نه آوټلیټ ته دا کېږي. دا بیا د ذخیرو لپاره ریزرویر لپاره استفاده کېږي. دا چې دی بیا جنکشنې دي. کله چې موږ غواړو دوه سب بیسینونه چې دی سره کنیکټ کړو یو ریور ته یو سیند لپاره نو بیا موږ دغه جنکشن اخلو او بیا دا ریور باندې کنیکټ کوو. پابلي ډیورژنې دي او سورس اف کریشن. کله چې موږ غواړو چې سورس ذخیرې نه چې دی اوبه انتقال کړو ساحې ته هغه دلته موږ ورته کوو. یا چې دی موږ په لومړي قدم کې هغه بیس فلو لرو نو هغې په ځای ورته موږ دا را کریټ کړو. دلته زه راځم سب بیسین چې دی دې ته نوم ورکوم. فرض مثال شپوله بریج پوینټ watershed point بکن watershed او زه کریټ کوم. ډسکرپشن هم تاسو کولی شئ ډسکرپشن ورته ورکړئ. اوس راځو دې پسې بل مونږ چې دی آوټلیټ ورته معرفي کوو. دا ورته آوټلیټ ورته یم
आउटलेट पॉइंट اوس بل چې د موږ ریچ یا سینتا دا که تاسو په دې باندې د پاسه ولګوئ یا په لکه خوا د خوا یو مسله نشته دی کوم مشکل کولی شو دا وروسته موږ برابر کړو دې ته وایم چې ریور او کریټ اوس د دې څخه وروسته چې موږ راځو هغه همدغه سببیسیمونو چې کوم خواص موږ لرو نو هغه ورته معرفي کوو په لومړي قدم کې چې موږ دغه واټر شیټ ته راځو واټر شیټ کې چې زه ورته وایم ډاون سټریم وایي ډاون سټریم چې ستا څه شی دی زه ورته وایم چې زموږ دغه سببیسیم ډاون سټریم هغه ریور دی ځکه دا د ریور سره کنیکټ کوو زموږ د ریور سره نه دی کنیکټ دغه سببیسیم نو ریور ورته معرفي کوم دلته راځم ایریا ورته کوو چې زموږ د ایریا د ساحل لپاره 256.15 سکویر کیلومتر نو دلته تیار واحد چې د سکویر کیلومتر دی نو 256.15 دا چې زموږ ایریا شوله او بل راځو موږ لاس میتود دی چې دا مختلف میتودونه دي چې په دې کې موږ غواړو په اس سی اس کرف نمبر هم تیار مخکې پیدا کړی د دې باندې استفادې سره پیدا کړو ترانسفارم میتود دی چې دغه کې هم مختلف میتودونه دي چې موږ راځو سلند یونټ هیدوګراف دی یو سپیسیفیک ګراف دی یو سپیسیفاید یونټ هیدوګراف دی موږ چې د یونټ هیدوګراف چې دا ورته معرفي کوو او راځو بیس فلو ته بیس فلو کې چې موږ بیس فلو لرو بیس فلو معنا په دې کې د یو موږ په دغه سین کې لرلې د ځان سره نو بیا ریسیژن ورته چې موږ وایو چې ریسیژن هم کله کله دلته یو بل ایکان چې اضافه کیږي چې دا د بیس فلو چې به ودی چې موږ ورته انیشیل ډیسچارج او ریسیژن کنسټنټ چې دا او ریشو ورته معرفي کوو موږ خو اوس چې موږ په دغه ساحه کې چې نه لرو د یو ونه ورته مچینان موږ یعنی وګڼل لرو بل لاس دا لاس کې انیشیل ابستراکشن کچېرې موږ لاس ولرو په دغه ساحه کې انیشیل لومړني لاسونه ولرو یو څه ذخیرې ولرو کوچني هغه واټر هارویسټینګ په خاطر چې کومې ځایونه جوړېږي په بعضې موارد کې تاسو به چې دی په کابل کې دغه شاعران هسته چې تېر کال کې چې دی یو څه داسې ساختمانونه جوړ شو چې تر څو هغه واټر هارویسټینګ په برخه کې چې دی مرسته وکړي او د ګراوند واټر چې دی ریچارج کړي دغه اوبه چې دی زموږ د ځمکې لاندې اوبه رازیاتې شي نو که چېرې موږ دغسې ابسټراکشن یا لرلې نو انیشیل بیا هغه ورته معرفي کړي چې څومره په ډیپ باندې به چې دا ورته معرفي کوو چې څومره ډیپ کې موږ دا لرو فرض مثال باران کېږي 80 ملي متره موږ چې په دای کې 12 ملي متره چې موږ ابسټراکشن لرو یعنی دغه انیشیل ځای چې دلته لرو خو موږ چې په دای ساحه کې نه لرو زه ورته کرف نمبر معرفي کوم کرف نمبر موږ په لاس راوړو چې 9.8 دلته به وګورو چې موږ 8.3 زمونږ کرف نمبر و نو زه راځم دغه ورته 8.3 زمونږ کرف نمبر د امپرویسي ایریا چې دی که تاسو لرله نو هغه به ورته دلته معرفي کوي چې څو فیصد تاسو د ځانه سره لرئ اوس راځو ټرانسفارم ته ټرانسفارم کې چې دی ګرافیک ټایټل دا ورته سټنډرډ چې دی ګراف ټایپ چې دی سټنډرډ صحیح دی اوس لک ټایم دی دلته لک ټایم چې دی تر ټولو مهم هغه فاکټورونه انجینر صاحبانو کوم چې موږ مخکې وڅېړل دغه هر یو فاکټور کې که موږ دقت ونه کړو زه وروسته درته ټرایلونه اخلم او وګورئ چې څومره زموږ د ډسچارج تغییر کوي نو لک ټایم دی په لک ټایم کې چې دی موږ فارمولونه باندې پیدا کړي د هماغه فارمولو په اساس باندې چې دی موږ دلته معرفي کوو چې څومره موږ لک ټایم دلته ورته کم معرفي کوو په هماغه اندازه به زموږ لپاره ډسچارج چې دی زیات به لاسته راځي نو ډېر دقت په دغه کې پکار دی چې تر څو موږ وکړو اکثره چې دی د زیات سیفټي په خاطر باندې چې دی په دغه فارمولو کې په ډېرو ادارو کې چې دی هغه ټایم چې دی کنسنټریشن اخلي کوم چې کوچنی راغلی وي لکه په دغه کې اوس 203 دی همدا 203 د ځان سره فرض کوي خو موږ اوسط اخیستی دی نو کولی شي تاسو اوسط هم واخلئ او تر ټولو کوچنی هم واخلئ چې کوچنی هم واخلئ زموږ لپاره تبه نظامي ډسچارج راځي اوس 1.8 چې دی زموږ
دغه لک ټایم راغلی ټایم اف کنسنټریشن مو چې دی 325 او 203 یا په دغه ترتیب سره راغلی او بیا مو دا چې دی لک ټایم ته تبدیل کړی دی چې فارمول دی هماغه 80% د ټایم اف کنسنټریشن دغه لک ټایم سره مساوي کېږي. لک ټایم باندې مو په تېرو ویډیو کې بحث کړی دی، په دې باندې نور ډېر نه غږېږو. راځو لک ټایم ورته 1.8 منټه چې دی دا لک ټایم دی. نو چې دی د دې پروسې پای ته ورسېده. راځو مونږه ریور ته. په ریور کې چې دی مونږه ډیټاګانې ورته انټر کوو چې کوم ریکوایر دی. دلته مونږ ته وایي چې ډاون سټریم ستاسو زه ورته یم آوټلیټ چې زمونږ ډاون سټریم دی مسکن په نامه چې دی دغه میتود ورته زه معرفي کوم چې په دغه کې راته کار وکړه. دلته چې دی په دې میتود کې به زمونږ یو به لینک د ریور غواړي چې زمونږ د دغې لپاره د ریور لینک 4.9 کیلومتر چې دلته به وګورو 4.9 کیلومتره. نو زه راځم دغه ورته معرفي کوم 4.9 دلته موږ په متر باندې غوښتل شي دا متر به تبدیل کړو. سلوپ چې دی 0.08 چې دی زموږ سلوپ کولی شو هلته دې ځای کې موږ سلوپ هم وګورو 0.02 یعنې زموږ سلوپ دی 2 او 3 او مارنګ رفرنس چې دی دا به تاسو ساحه کې ګورئ چې په کوم ډول دی. زه ورته 0.8 چې دی دغه مارنګ رفرنس انورټ ورته نه لرو. راځو باټم چې دی دا ورته معرفي کوم. باټم ورته زه 6 متره یا 8 متره ورته معرفي کوم. سایډ سلوپ چې دی شیپ چې دی د ریور ورته ټریپیزډل یا ځانګړي شیپ لرونکي ورته معرفي کوو چې د سایډ سلوپ ورته هارزنټل یو دی، ورټیکل خو چې دی کانسټانټ دی یو دی د سایډ سلوپ لپاره. دا در سره په یاد لرئ. راځو ښه اپشنز دا نور چې دی زمونږ دغه هم خلاص شو. که چیرې مونږ انجینر صاحبانو دلته په مسکن باندې چې دی غواړو چې په دې محاسبه وکړو نو بیا دلته زموږ دپاره صرف چې دی مثلا هغه کا ضریب غواړي او ایکس ضریب غواړي چې دا ضریبونه پیدا کېږي چې عموما یو نیول کېږي او دغه ایکس چې دی 0.2 نیول کېږي. په دې ترتیب سره دا کېږي. نو چې بیا تاسو دپاره هر یو راحت او هماغه میتود کولی شي چې ورته انتخاب کړئ. زه اوس ورته مهال همدغه ټینګ په مسکن ګیم چې دغه به ورته معرفي کړم 4.9 او سلوپ 0.02 او مانینګ 0.023 او دا ورته 8 او 1. په دې ترتیب سره انجینر صاحبانو زمونږ دا پروسه چې دی پای ته ورسېدله. اوس راځو مونږ ورته مترولوژي ډیټا ورته داخلوو. مترولوژي ډیټا چې دی نوم صحیح دی کریشن او اوکې. ښه په مترولوژي کې چې دی انجینر صاحبانو دلته اوس مختلف میتودونه دي چې کوم میتود باندې تاسو غواړئ ډیټا چې د میترولوژي داخله کوي. فرض مثال که مونږ چېرته رنګیچونه ونه لرل او مونږ د IDF کرف څخه استفاده وکړله نو تر ټولو ښه او مناسب میتود چې دی په دغه برخه کې هغه SCS سټورم میتود دی. بیا به دغه سټورم میتود ورته واخلئ ټایپ 2 به کړئ دغه ورته هماغه کوم ډیپ چې مخکې تېره ویډیو کې مونږ په لاس راوړو د IDF کرف نه هماغه ورته معرفي کوو او پروسس چې دی کوم کار یې ختمو. که چېرې تاسو مونږ وکتل چې رنګیچونه لرو د رنګیچونو ډیټا مونږ لرله نو بیا مونږ په میترولوژي کې دلته راځو نور میتودونه لرو لکه فریکونسي سټورم دی ګیج دی انورس دی باندې سپیسیفیک هایدروګراف دی. که چېرې مونږ ولرو چې هلته رنګیچونه شته دی بیا سپیسیفاید هایدروګراف نه استفاده کوو چې دلته راځو په دې ځای کې دلته ګیچونه بیا به مونږ د هر یو سب بیسین کې چې دی هلته رنګیچ لګېدلی مونږ به هغه رنګیچونو کې چې دی کوم ریکارډ شوی ډیپ دی د هغه ډیپ به راخلو د هغه ډیپ په اساس باندې بیا به دلته څنګه چل کوو. راځو دلته کمپوننټ ته په کمپوننټ کې چې دی ټایم سیریز اخلو. په ټایم سیریز کې چې هلته ګیچونه چې دی بیا ځان دپاره اډ کوو 1 او 2 باندې ترتیب سره چې دی رنګیچونه بیا مونږ دلته اډ کوو. دا بیا دغه کې رنګیچونو ته چې دی دې ځای کې مونږ پریسیپیټیشن چې دی ګوره دغه پریسیپیټیشن دلته ورته معرفي کېږي چې په کومه اندازه باندې مونږ پریسیپیټیشن لرو. دلته ډیټا سټوریج دی په دې ځای کې راځو مینوال
په دې ځای کې په سانتي متر باندې په شي باندې تاسو چې دی لرئ دغه ډیپونه دا ورته معرفي کوو. په دې ترتیب سره بیا زمونږ چې کله مو دا معرفي کړو بیا بل ته راشي ګیج ته. ګیج کې به دا ورته چې دی کله دې کار خلاص شو بیا به سپیسیفای هایدروګراف کې هلته به ګیچونه ورته دا به یس کوي. لکه دې ځای کې زه راځم سپیسیفای او دلته بیسین دا اوس نن دی دا ورته یس کو چې دا هم کله یس کو اوس ګورئ هلته ګیچونه پیدا شو. اول ګیج دویم ګیج چې هر څو ګیچونه تاسو لرئ د هغې ډیټا هم په بیسین کې داخله کړي وه هماغه به دلته ورته انټر کوي. خو چون موږ اوس دلته ګیچونه نه لرو موږ د IDF څخه استفاده کړې نو د IDF څخه مو چې استفاده کړې ښه دا زموږ لپاره دا دی چې موږ د SCS سټورم څخه استفاده وکړو دا ورته چې دی انتخاب کړو. راځم هلته ټایپ 2 ته ټایپ 2 او د 50 کلونو لپاره که موږ غواړو چې پیدا یې کړو نو 50 کلونو ته موږ محاسبه کړې وه چې 6 نوي ډب چې دی زموږ تشکیلېده د دغې لپاره. اوس راځو میترولوژي ته سټورم او په دغه ځای کې میترولوژي ټایپ دا به ورته انتخاب کړو نو اوس موږ پاتې شو. راځو ټیم سیریز چې دی دغه ورته معرفي کوو. دلته راځم کنټرول سپیسیفای منیجر ته راځو دا ورته کنټرول 1 دا کې چې دی صاحبانو ډېر زیات احتیاط نه به کار اخلئ ځکه په دغه برخه کې چې دی هم که چیرې موږ لږه غلطي کوو بیا به زموږ لپاره دا ډسچارج کې ډېر زیات تغییر راځي. لومړی راځم دا هلته ورته یم چې 02 د جنورۍ 2000 کال کې ورته زه چې دی موږ دغه راخیستې ده او شروع چې دی زموږ شروع ټایم 00 نه دی او همدا ورته کافي کومه دلته پیسټ کومه اینډ کنټرول وي. که چیرې د 1 ساعت څخه موږ دغه ډیوریشن زیاتېږي نو بیا به ورته دغه ورځ به چینج کوي. فرض مثال زموږ د 2 ورځو باران دی د 3 دی چې هر څو ورځې وي نو دلته اوس راځو دغه ټایم انټروال دی چې دغه ټایم انټروال ډېر مهمه مسله ده چې موږ که ټایم انټروال کې لږه غلطي هم کوو دا به زموږ ډسچارج باندې ډېر تغییر راولي. د ټایم انټروال لپاره چې دی یو فارموله په دې ډول باندې ده چې موږ د دغه کوم چې ټایم اف لګ ټایم لرو د دغه لګ ټایم 1.9 چې دی نیول کېږي داسې کېږي چې ایکوال 0.9 او ضرب همدغه کوم چې لګ ټایم دی زمونږ دا یعنې 450. اوس په دې کې به چې دی تاسو یا به دلته به وګورئ که چیرې مساوي مو ولرئ د ټایم سیریز په دغه برخه کې خو مساوي به نیسئ که مساوي نه ورسره فرض مثال 450 راغی نو اوس به د دې څخه کوچنی ټایم سیریز ورته موږ اخلو انټروال چې 10 منټه زه ورته انټروال اخلم او دلته ورته وایم چې د ان ټایم ورته 4 معرفي کوم او 00 دا چې دی یس کنټرول څخه اوس چې دا پروسه مو کله تکمیل کړلې نرسیوانو دې څخه وروسته اوس موږ راځو د پروسس چې دا رن کوو راځم هلته کمپیوټر ته راځو کریټ سیمولیشن رن دی او دا رن کوو یس راځو هلته سیمولیشن رن ته رن 1 او دا هلته موږ چې دی راځو رنینګ باندې چې دی کلیک کوو دلته ګورو دا زموږ چې دی کمپلیټ شو 100% دلته چې دی کوم وارنینګ موږ ته رانکړي که چېرې موږ معمولي غلطي په دې پروسه کې کړي وي بیا دا هلته موږ ته وارنینګ راکوي موږ ته وایي چې تاسو نشئ کولی تر څو موږ تاسو ته دغه محاسبات فاینل ریزلټ تاسو ته وښیو. دلته راځو ریزلټ ته او دغه سیمولیشن دغه ریزلټ ټیبل دی. اوس په دغه ټیبل کې چې دی موږ ته ښایي چې تاسو څومره ډسچارج لرئ په اول چې دی په برج کې واټر شیټ کې چې دی موږ ډسچارج لرو 255 او پیک ډسچارج چې کوم دی زموږ 290 دی او د واقع کېدو چې دا دومره ملي متر په اندازه چې دی زموږ حجم دا کېږي لکه موږ هلته نوي معرفي کړی خو هغه څه ضایعات راځي ورکې سبسټرکشن راځي او شی بل چې په راور کې چې دی موږ هم په همدغه اندازه لرو 208.9 لرو په آوټلیټ کې چې 208.9 چې دی زموږ ډسچارج برابرېږي. زه راځم دغه د ګراف په شکل باندې هم موږ کتلی شو که وګورو زموږ باران شوی دی خو ډېر زیات دغه سور چې کوم دی دغه برخه زموږ انفلټریټ شوې ده او دغې نه اخوا ته چې دا چې دی زموږ
دا به چې لږ شانتې به کوچنی کړم چې واضح معلوم شي موږ ته. دلته لیدل کې چې دا واضح معلومیږي چې تر دغه څنګه پورې دا زموږ اورښتونه شوي چې دومره اورښت رامنځته شوی دی او په دې کې چې دغه کوم د برخه چې دغه ټول انفلټریشن شوی دی یعنې ضایعات ورکې ډېر زیات راغلي ځکه زموږ کرف نمبر چې دی 8 دی نو ضایعات ورکې یقینا چې ډېر زیات به وي. ورپسې درېیم چې دی ګوره دغه د واټر شیډ ریزلټ آوټ فلو دی کوم ډسچارج چې دی آوټ فلو کېږي سرفیس رن آف رامنځته کېږي په دغه ترتیب باندې چې دا موږ کولی شو دلته د سمري ټیبل کې هم وګورو چې څومره ډسچارج دی. پیک ډسچارج چې دی زموږ 202 یا دی په د واټر شیډ برخه کې دی. پریسیپیټیشن ورکې 6 ملي متره چې دی رامنځته شوی دی د 4 ساعتو د 50 ریټرن پیریډ فریکونسي لپاره. ټوټل لاس چې زموږ دی دغه 8 دی او ټوټل دا چې دی هغه 28 دی زموږ اکسس چې دی. ډسچارج باندې ترتیب سره دغه ټایم کې چې دی پیک ډسچارج رامنځته کېږي 15 ساعتو کې بچې دی دا هغه سټاک چې موږ ورته دلته معرفي کړی 0.09 چې هغه ډسچارج کله اعظمي ډسچارج رامنځته کېږي هغه په ټایم اف کنسنټریشن کې به زموږ چې دی دا کېږي یا په هغه لږ ټایم کې چې دی زموږ رامنځته کېږي. اوس راځم د ساده فکټورونو کې چې د لږ تغییر راوړي ممکن موږ چې لږ وکړو چې پای کې لږ اشتباه هم رامنځته شي نو هلته به څومره غټ فرق وکړي. د دې څخه د مخه دلته به آوټلیټ کې چې دی زه یو ځلې آوټلیټ ته راځم. په آوټلیټ کې چې دی ګراف ګورو. په آوټلیټ کې ګوره زموږ ګراف چې دی په دغه ترتیب باندې دی. لومړی باران کېږي تر دغه وخته پورې چې دی بیا د دې نه وروسته چې دی ډېر اعظمي سیلاب چې دی رامنځته کېږي دا تقریبا هماغه 280 شاوخوا چې دی زموږ راځي چې موږ په ټیبل کې وکړو. او بله طریقه تاسو کولی شئ چې ټیبل او نور مسایل چې دی شو پې زه راځم چې دلته موږ نه بل دا ونه لږ ورکړي په دې ترتیب سره. دلته موږ په دې باندې کلیک وکړو. دلته ویو چې د ریزلټ رن د ګراف غواړي سمري ټیبل غواړي ټایم سیریز غواړي نو کولی شي په دې طریقه باندې هم ځان لپاره شو کوي. اوس راځو لږ لږ هغه فکټورونو کې تغییر راوړي. ورته فرض مثال لاس دلته 8 زه ورته وایم چې زموږ هغه لاس چې دی د کرف نمبر 15 بیا دی. په دې ترتیب سره نو اوس موږ کوګوړ دا رنګ کړو چې زموږ یس ورته وایم یس اوکې. اوس راځو په دغه آوټلیټ کې چې دی ګورو چې زموږ سمري ټیبل ته که چېرې 15 شي نو زموږ به 390 هغه پیک ډسچارج به چې دی زموږ 390 ته چې دی وخېږي. که یعنې ډېر کم تغییر ورکړی شي یعنې 6 عدد چې دی زموږ کرف نمبر لوړ شي نو دومره غټ مقدار سره به چې دی ډسچارج کېږي 130 متر مکعب چې دی پر سیکنډ چې دی ورکې تغییر به راشي. زموږ ډېر پراخه ساحه ده. اوس راځو موږ سټورم ته لږ ټایم چې دی موږ کوم سټورم کې چې دی لږ دا واضح خبره ده یعنې دلته موږ راشو دغه ټایم انټروال کې چې دی لږ تغییر راولو. فرض مثال د ورته وایم چې دا 15 دقیقې او دا صفقو نه ځان سره اوس راځم هلته رن کوو مزبور ریزلټ سمري ټیبل 409 ته به ورسېږي زموږ ډسچارج یعنې ډېر کم تغییر. که راشو نو دلته موږ د هغې په لږ ټایم کې چې دی لږ تغییر هم راولو. لږ ټایم ته راشم ترانسفورم لږ ټایم زه فرض مثال ورته وایم چې 120 منټو کې چې دی زموږ دغه د اعظمي ورښت به رامنځته کېدو او د اعظمي ډسچارج د رامنځته کېدو د وخت چې دی 120 دقیقې دی نو زه اوس به وګورو چې څومره تغییر زموږ په ډسچارج کې راځي. دغه فکټورونه د محسوبانو کوم چې ډېر زیات تاثیر لري د ډېر دقت په خاطر باندې ورته زه ریپیټ چې دی کار کوم چې تر څو وګورئ او ګراف ته راځو یعنې 1500 ته چې دی زموږ ډسچارج ورسېده یعنې ډېر کم تغییر په لږ ټایم کې چې دی موږ 1502 ته هغه وخت کې زموږ چې 280 اوس 1502 ته ورسېږي یعنې 300 متر مکعب پر سیکنډ چې دی
تغییر راغی صرف یو 15 عدد هم چې دی په کف نمبر کې چې دی غلطي وکړه ایرر هم چې دی رامنځته کړ او یو 20 دقیقې هم چې دی په لاک ټایم کې وکړله یعنې ډېر زیات تاثیر چې راوړي هغه کرف نمبر او لاک ټایم دغه دواړو کې که چېرې موږ غلطي کړو موږ دقیق ونیسو زموږ ډسچارج به چې دی ډېر زیات به ایرر به رامنځته کوي په ډېر غټ مقدار سره به چې دی رامنځته کېږي نو په دې ترتیب سره راځو سبا بیرته چې دا خپل د اصلاح کول دا ورته 115 او صف کومه او راځو ران کومه او اوټلیټ زموږ چې دی همدغه اوټلیټ مورد نظر دی چې موږ دغه کې مقدار معلوم کړو زموږ 410 ښه دلته مو چې دی کنټرول کې چې دی دغه هم ورته 10 کړو اوس راځم رن کوو یا اوټلیټ او سمري ټیبل 393 چې زموږ اپلاید ډسچارج اعظمي ډسچارج دغه ساحه کې چې رامنځته کېږي به نو په دغه ترتیب باندې کولی شئ تاسو د یو خوړ لپاره چې دی دا ډسچارج پیدا کوي چې ډسچارج بلډ ډسچارج پیدا کول ډېر زیات اړین دي په تېرو ویډیوګانو کې موږ په دې باندې بحثونه کړي دي چې زیاتره هایدرالک سټرکچر چې ډیزاین کیږي هغه به د همدغه پلیټ ډسچارج چې دی په نظر کې نیولو سره به ډیزاین کیږي که چیرې دغه په نظر کې ونیول شي نو دلته به یو به زموږ دا سټرکچر به چې دی اکنامک به نه وي هغه اقتصادي برخه به چې دی نو هایدرالک سټرکچر دی لکه موږ یو انټیک اپټیک چې دی کراس ریګولیټر دی هغه هډ ریګولیټر دی او کراس ریګولیټر دی دا ډیزاین کوو یا ورسره په څنګ کې چې دی سپیلوی ډیزاین کوو د سوپر پسیج دی دغه خاص سټرکچر چې کوم دی هایدرالک لکه سوپر پسیج شو کوډاک شو سیپون شو همدې ډول نورې مختلف سټرکچر دي دغه ټول چې ډیزاین کیږي نو ډېر مهم فکټور چې هغه ډسچارج دی چې دا په نظر کې ونیول شي ونیول شي نو لکه تېره چې ویلي یو خو به هغه اقتصادي بڼوي زموږ سټرکچر به چې دی سټیبلیټي بڼوي او وخت به پې زیات تېر کړی خو هغه مداومت به ونه لري زموږ سټرکچر لکه زیاتره سټرکچر اوس موږ ګورو اکثره دغه اصول ورکې نه مراعات کړي باکواټر چې دی په بعضې سټرکچرو کې ډېر زیات کوي لکه زه خپله شاید یم دغې دغه سټرکچرو چې هلته واش جوړ شوی دی سوپر پسیج جوړې شوي دي هلته چې دی پلونه دغه شوي دي بیا او باکواټر چې دی نه دی څېړلی هلته سپیسیفیک انرژي یعنې کراود نمبر دغه چې دی دا په پاملرنه یې نه ده ورته کړې باکواټر زیات شوی دی هغه ورپلو رامنځته شوي د خلکو ځمکې چې دی بیا وړي دي یا به چې دی هلته ستونزه دا وي چې فرض مثال که موږ دغه شیونه منظم ونه څېړو نو زموږ هغه ریټیننګ وایلونه چې کوم موږ برابرو د دغه سټرکچرونه اپ او ډاون سټریم کې نو د هغه به هایټ به زموږ دپاره لوړېږي په دې خاطر باندې چې منظم ډیزاین به ورته نه وي شوی نو دغه ټول هغه مسایل دي چې باید ډېر جدي ورته پاملرنه وشي او په دغه برخه کې چې دی ورته ډېر زیات ځیرک اوسو نو د اوس لپاره چې دی ماته راکړئ اجازت که تاسو کومه پوښتنه سوال وړاندیز لرئ نو کولی شئ په دغه ادرسونو زموږ سره اړیکه ونیسئ کور موادان د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ نو د دې څخه وروسته به چې دی موږ په خیر هایدرالک سټرکچر ډیزاینونه چې دی قدم په قدم هر یو سټرکچر چې کوم یو ډېر اړین وي او په لومړي قدم کې موږ ورسره مخ کېږو هغه به ډیزاین کوو او په ترتیب سره به روان وي انشاءالله مخکې به ځو په مخه مو زیړي ګلونه